کوم یو خیر اوسې دوستانو ورور وویلې چې موږ ځو د مولانا صاحب زیارت ته ورې ورځو دی څوک دا د باره کې کیسې کو کیسې دي کلی ده نو ملتیا وکړئ مینهوالو خیزي ژوند اینجا میمانی؟ نشد دیگه اوس فعلا په دې لټه کې یو دلته دا سامانونه چیرته کېږدو یعنې منجا میمانیم گم نشوه بیادره اینجا میمانیم دوستانم دا بیرته راځو بخیر واو دا سیده دا بیا نو بختور ځای دلته زاړه خلک اوسېدل دا کورونه تاسې وینئ یو وخت و دلته یو وخت خلک و حساب و کتاب و ژوند و زندګي و اوس داسې کنډوالې کنډوالې ده رسیدیم بخیر دا غوا د غوا ډنګره غوا دا لکه چې خوسکۍ د تازه نه وي خوسکۍ افادې ودې نه وایي والکه ودې نه وایي مسته خوسکۍ ده که نه مسته ده مسته اختر دې مبارک شه جوړې سال ده کراري ده خیر و خیرت ده چېرته راوتی یې ښه چکر مکر دې ووایو ښه موږ هم دلته چکر ووایو خوشحاله یو ښایسته ځای ده که څنګه کامیابه اوسې موږ هم داسې ځو ما یو سلام در واچوم آباد اوسې خیر ځوان الله دې ژوندی لره کامیابه اوسې ځو هلته ملګري منتظره دي دغه چکر راغلی خپل وطن مو کوت ګرځېدلو پکې بېشکه دغه دوستانو لاره ګډه وډه سوه اوس له خیره دلته دا سیند کې تېرېږو څه یخې اوبه دي الله بیا داسې په کوپړ کې مینهواله دغه د کلي د مولانا صاحب دغه دوستان دا څه بولي دا څه شی دی دا څه شی دی دغه څه شی دی سړی مسې ورور دغه د داسې څه مرغاوی ته ته مالته روان یې نو مینهوالو دغه مولانا صاحب ته ورځې د مولانا صاحب باره کې څه معلومات څه مولانا صاحب خو ډېر غټ ولي الله تېر شوی ښه دا در واخله هغه سره نږدې وغږ ډېر غټ ولي الله ده نو ډېر داسې موږ پسې څومره پته ده ډېر وینې کرامتونه یې تر اوسه پورې ښکاره کړي
ډېر نیک سړی تېر شوی، ډېر بزرګ یو تېر څه شوی. باره کې څه معلومات دي لکه څنګه معلومات؟ د ده شخصیت باره کې دا ډېر غټ شخصیت دی، ډېر غټ تاریخ لري. یعنې تاریخ باره کې څه تاریخ والا که موږ خپله نه ده لوستلی شي څه رقم، خو خلک وایي تاریخ لري. دی موږ نیکونه کیسې کوي چې ډېر نیک سړی یوه کیسه یې راته وکړه د نیکونو. نیکونه وایي داسې مخکې وختو کې دلته داسې خلک راغلي وو، بېادبي یې کړې. یعنې بېادبي یې داسې کړې وله چې کومه زنانه وه دلته یې لامبو خوړل په دې ډنډ کې مولانا صاحب منځ کې. بیا دلته وریځ پیدا سوه په دې سر باندې، دیجې باندې باران طوفاني سیل راووته، دا ډنډ یې و. دا ډنډ یې ودرېد مینوالو ته دا ډنډ ښکاره کړو. دغه ځای چې اوس بېرته جوړ کړی وینې دغه ډنډ هو د سنګکاري هو ډنډ دا بیا ټول وړی بیا بېرته جوړ کړو. هو بس دا مولانا صاحب دا موږ ملګري دي، اوس راورسېدو. دا یو مریض ده پکې. هو اشاره بس ملګرو سره به دې هم لږ وغږېږو. نوم مبارک دی؟ نوم مې محمد عمر ده. دا ځای چې دا د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د مولانا صاحب زیارت. راغلی یم ملګرو سره؟ او بس ملګري سره یو جلسې مدرسې ملګري دي، ډېر خوندور ملګري دي. راغلي داسې یو چکر راغلو او د مولانا صاحب یو زیارت وکړو. مولانا صاحب باره کې یو معلومات. مولانا صاحب چې دا د ډېر تاریخ لري او ډېر مشهور ده. خلک ډېر له لرې ځایونو ته راځي، میلې کې دلته خلک زیارت ته راځي، همداسې نور چکر کوي. په وخت کې یو ښه ولي تېر شوی. او د الله ولي ده. تاریخ یې دې مولوي صاحب ته ډېر ښه معلوم ده. دا مولوي صاحب راته ووایي. نوم مبارک دی؟ زما نوم حسیب الله. د دغه جي باره کې لږ معلومات مولانا صاحب باره کې. مولانا صاحب خو ډېر غټ ولي د الله تعالی تېر شوی او ډېر غټ عالم تېر شوی، یو تفسیر هم لیکلی د قرآن. او نقشبندي کې غټ پیر تېر شوی. غالبا د نقشبندي صاحب نه وروسته پنځم کس ته چې دی مثلا په دې طریقه کې پیر تېر شوی، غټ ولي د الله تېر شوی، دنیا یې پېژني. او خلک ډېر په شوق راځي، د مختلفو ولایتونو نه دلته راځي د ده زیارت ته. خلک خاص تبرک په حاصل په خاطر باندې یا داسې نور د چکرو خاطر باندې. دلته خو ډېر شین ځای ده، خلک شنه فضا ده. ویډیوګانې مو وکړې، ډېر زبردست دی او ښکلی ځای ده، خلک راځي. لکه تاسو خپله په عینو سترګو وینئ دلته ښکلی ځای ده. څه کار روزګار؟ زه خپله طالب یم، درسونه وایم. نه قاري نه یم، کتابونه شاګرد یم. څومره درسونه دې پاته دي؟ درسونه مې پاتې چې 2 کاله غوندې پاتې، وړه دوره لوی دوره، تر تکمیلې پورې مې درسونه ویلي دي. بس الله دې توفیق درکړي. امین. دین اسلام وطن بس خیر اوسه. الله تعالی دې ټول مسلمانانو توفیق ورکړي. د خپل نومونه ووایئ. ستړی مه شې قربان. ستړی مه شې یاره، جوړ یې بخیر یې، صحت دې ښه ده. دا کوزه خو واخله والا اودس مې تازه کړ. رښتیا ته ښه یې انشاءالله. د کوم ځای راغلی ته؟ زه له کابل نه راغلی یم، اصلي کې د دلته تفریح ته راغلی. ماشاءالله الحمدلله. نه اوس خو ډېر خوند کوي، اوس خو اسلامي فضا هم ده، د خوف او د خطر امکان هم نشته. بس هر څوک دلته راځي، دلته خلک شپې کوي، څوک څه ورته ویلی هم نه شي. الحمدلله خوشحاله اوسئ. محمد یوسف چې دا د موږ د ملګري زوی د لطف الله، او ډېر خوږ زوی لري. الله پاک دې همداسې ښځې ورته لوی کړي. سبا به نور چکر هم درکړو. بس الله دې کامیابه لره، بیا انشاءالله بیا راځو. تاسې تر دې چې پورې راغلي څه مشکل خو ورته نه وي جوړ شوی؟ نه 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 هېڅ شی نه. او په خیر راسئ، اوس ډېر ښه امنیت ده، خپل وطن هم ده، خپل ځای هم ده، هر کله راسئ. مینوالو راسئ، وطن په لیدلو ارزي. که څنګه قدمونه زموږ په لیمو، هر کله راشئ. بس خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. ورځو یې خواته ورځو، تاسې په اجازه. که څنګه داسې د مینوالو ارامګاه حضرت مولانا یعقوب چرخی. نو ورزو له خیره داخل ورزو. بیدر رفتی زیارت کردی؟ بلا بفرمایید دیگه. خب ما میریم داخل میریم. آبیا دوستانو
راهنمایی کن. نو دوستان رالو داخل د مولانا صاحب قبر مبارک ده ماشاءالله. دا د مولانا صاحب آرامگاه مولانا صاحب آرامگاه آرامگاه میگن که آرامگاه است، مگر آرامگاه شاید نباشه از خود مولانا صاحب، چون این تاریخ یا امکان داره باشد، چون تاریخ از این برمیگرده به جد 26 میشونه رسول الله مبارک است که از اولاده امام حسین نواسه پیامبر خداست و در پشت 28 به رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم میرسند. اینا اینجا آرامگاهشان است. قرار روایات منطقوی و بعض مسائل تاریخی و گپا. خب بعض هم روایات قسم است که آرامگاهش اصلا جای دیگه بوده. فعلا فقط اینجا نظر جایشان است که شما مشاهده میکنیم فعلا به شکل تقریبا دیگه مخروبه مبدل شده که توجه صورت نگرفته. آثارهای علمی و فرهنگی و شخصیت‌های جنابا و بزرگوارا بودند که الگوهای مردم خود بودند که باید توجه صورت بگیره که متاسفانه توجه صورت نگرفته در این قسمت‌ها. دوستای عزیز، آرامگاه حضرت مولانا محمد یعقوب چرخی است که به این قسمت وقتی که داخل میشیم به سمت راست دروازه مسجد است که دیدیم ما شما داخل مسجد است و اینجا یک اتاق بوده که اتاق ششن بوده که تاریکی است، ما شما قابل مشاهده نیست. و در قسمت چپ ما یک دروازه دیگه است که قرار است که تو یک جای تابستانی معلوم میشه که یک ورسیگک خرد دارن به طرف یک منظره زیبا هم داره بیرونش. مکان خوب را جناب ایشان انتخاب کرده بوده دیگه، شما میبینید خودتان مشاهده میکنید. و در این قسمت بین این اتاق شما نوش جان کنید چایتان استاد احمد. دیگه در این قسمت یک اتاق است، اتاق تابستانی بوده که باز بیرون از این شما براتون نشان میتونید بینندای بزرگوار که یک صفحه است بسیار مقبول، بسیار یک منظره زیبا داره. از این ساحه جای تابستانی بوده. صدای آب و طبیعت از اینجا آرامش بخش است. بسیار فضای مناسب و برای یاد خدا و ذکر خدا و خلاصه هر برنامه معنوی و مادیش میشه استفاده کردن در زمانش جناب ایشان. و این پیشروی یک دروازه یا دربچه دیگه به اصطلاح عامیانه معلوم میشه. بریم از بعد از این صفحه اینجا چی است یک دفعه میبینیم دوستا. این آشپزخانه یا تندورخانه بوده که مشخص از آتش میکردن، چیزی استفاده میکردن به عنوان آشپزخانه. این قسمت یک صفحه است اینجا شیشه لذت میبره از نفتی چوچه. نفتی دی بچه، نفتی چوچه، نفتی بچه. دوستانو تر آور رسیدلو. بریم بده حرکت د کورو په طرف باندې یو څو ویډیوګانې داسې د لارې جوړو. نو خدای دې وکړي چې زموږ د لوګر خپرونې تاسو خوښې شوي. نو انشاءالله
ویډیو لا پاته ده ویې ګورئ خوند ترې واخلئ. لذت ده دوستانو دلته دا سینونه ډېر دي. دوستانو خدای دې وکړي چې د موږ سفر نه تاسې خوند اخیستی. نو زه له خیره د کوروف طرف باندې انشاءالله نورې ویډیوګانې جوړوو، ولایتو ته ځو، ویلاګس کې جوړوو. نو انشاءالله تر بلې ویډیو خدای پامان، په خدای رباندې مسپارم. خدای مو مل